سلامونه ستړي مشئ درنو لیدونکو وخت مو پخیر افغان نیوز چینل ته پخیر راغلی په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته تیره میاشت د اوسپنې پټلۍ له لارې 380 زره ټونه انتقالات شوي د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي چې د روان مالی کال د مرغومې میاشتې په بهیر کې له دې لارې 380,609 میټریک ټونه انتقالات ترسره شوي دي د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې د معلوماتو له مخې د حیرتان بندر له لارې 295,241 ټونه د اقینې بندر له لارې 17,614 ټونه او د تورغونډۍ بندر له لارې 23,992 ټونه چې ټول ټال 383,640 ټونه نفتي او خوراکي توکي دي هیواد ته وارد شوي او همدارنګه په یاده موده کې 3,002 ټونه تجارتي مالونه صادر او ترانزیت شوي دي د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې ژمنه کړې چې هڅې کوي د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط چمتو او سوداګرو ته اړینې اسانتیاوې برابرې کړي بلخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلینو پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بدخشان له واخان ولسوالۍ څخه د چین تر پولې پورې 9.1 کیلومتره سړک د جوړولو چارې پیل شوي چې افغانستان به له چین سره ونښلوي پاکستان له افغانستانه د واردېدونکو ډبرو سکرو بیه لوړه شوې د پاکستان د صنعت ادارې د وروستیو معلوماتو له مخې له افغانستانه د واردېدونکو ډبرو سکرو بیې لوړې شوي دي د پاکستان انټرنیشنل بلیک ټرمینل لیمټډ معلومات له افغانستان څخه د ډبرو سکرو په وارداتو کې کموالی او له نورو سرچینو او هیوادونو څخه د وارداتو زیاتوالی ښیي د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د 2023 کال د جنوري په لومړیو 14 ورځو کې شاوخوا 4,93,000 ټونه د ډبرو سکرو واردات شوي چې په تیرو 2 کلونو کې د ډبرو سکرو تر ټولو لوړ لیږد دی سعودي عربستان اعلان کړی چې په ریاض کې په بهرنیو دیپلوماتانو ته د شرابو برابرولو په موخه یوه هټۍ پرانیزي دا په سعودي عربستان کې د اسلام تر راتللو وروسته لومړی ځل دی چې د شرابو پلورلو هټۍ پکې پرانیستل کیږي په مالیزیا کې د افغانستان سفارت چارسنبالي په شاهي میلمستیا کې ګډون وکړ په مالیزیا کې د افغانستان سفارت پر ایکس پاڼه کې لیکلي په مالیزیا کې د اسلامي امارت سفارت چارسنبالي نقیب الله احمدي د یاد هیواد د پاچا سلطان عبدالله ریاض الدین المصطفی بالا د پادشاهي د دورې د پوره کېدو او مخه یې په ځانګړې میلمستیا کې ګډون وکړ په یاد میلمستیا کې د مالیزیا اوسنی لومړی وزیر انور ابراهیم پخوانی لومړی وزیر مهاتیر محمد نور مخکینیو لومړی وزیرانو د کابینې وزیرانو د پارلمان وکیلانو بهرنیو سفیرانو او میلمنو هم ګډون کړی و